سلامونه او نیکې دې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. قدرمنو لیدونکو دا په نثار مسلم لیسه کې د فزیک استاد د اوبو د راپورته کولو لپاره یو ساده خو له کماله ډک واټر پمپ جوړ کړی ده. نو داسې تاسې ورته ګورئ، جوړښت یې تاسې وینئ په څه ډول سره جوړ شوی ده. له یو ځایه اوبه راخلي او په بل ځای کې اوبه اچوي او دا کار هم د بیټرۍ په وسیله سره کوي. او د نثار مسلم لیسې د ښاغلي استاد همدا کار د ستایلو وړ ده. واقعا ډېر غټ ابتکار یې کړی ده. او استاد ته رامخته شه، ته که استاد دا تشریح کې لیدونکو ته دې چې کوم شیانو چې ګټه اخیستل شوي پکې. ساده وسایل دي پکې، له ډېر ساده یو بیټرۍ څخه یو ډیسي موټور ده او یوه دانه پکه ده پکې او یو ساده قلم څخه استفاده پکې شوې ده چې له یوې خوا څخه اوبه اخلي او بلې خوا ته یې بېرته اچوي. نو ترکیب یې ډېر ساده ده په دې شرط باندې چې له دې داسې وصل شي تر څو پورې هوا له دې دغه څخه تېره نه شي او پکه یې تاو شي. نو ډېر ساده ترکیب یې ده، همدومره ده. او دا انګېزه څنګه پیدا شو درته چې یو داسې شی جوړ کړې؟ والا دې خیر دې وي چې د مدیر صاحب تشویق و، په دې سره به هم خپله د موږ یو څه ته پام شي او هم د زده کوونکو هغه عملي روحیه ژوندی شي تر څو پورې په عملي حساب کې هم له هغوی سره کومک وکړو. د تیوري تدریس تر څنګ باید په عملي زده کړه کې هم له هغوی سره څه نه څه کومک شو. ډېره مننه استاد کور ودان. استاد پیغام څه ده یو کسانو ته چې هغه د فزیک په برخه کې کار کوي؟ عموما د تدریس تر څنګ باید د یو استاد مکلفیت دا ده چې د طرز تلقي نه په ورځني ژوند کې روزمره مثالونه یا عملي کار باید څه نه څه ورسره وکړي. نو عموما دا پیغام د حد اقل له ډېرو ساده وسایلو څخه باید انسان خپله وسه پورې هڅه وکړي چې یو څه نه څه یو فعالیت له ځان نه وښیي، که څه هم ډېره به سخته نه وي د ټولو خلکو لپاره چې دا رقم هڅه وکړي. کوشش یا هدف دا ده چې یو څوک هڅه وکړي او کار شروع